متوجه ما یو دوه خوب بیان کړیو په منبر باندې اوه چې خلکو پیرانه جامع غونډې کې خلکو پیرانه جی جامع پیرانه خلکو غونډې کې نو مولانا سے غولې ونه شوی دی دا ټول دروغ وایي میکائیل علیہ السلام خوب کی لیدلې دی اسراف ما لیدلې دی الحمدلله زه رښتیا وایم یا دروغ وایم دا معامله به زما د خدای په وړاندې وي چې کله زه خدای ته ودرېږم ستا د دې سره څه کار دی چې زه رښتیا وایم هم به د خپل رب ته مخامخ ودرېږم چې ما ته به رب چې ویلي دي هغه نه خو څه پټ نه دي ولې دې دروغ وایي ما موسی علیہ السلام خوب کې لیدلی دی دا معامله خو زما د خدای سره ده ما نه به خدای تپوس کړي چې دروغ دی ولې په منبر ناست وي زما د پیغمبر په منبر ولې دې دروغ وایي ما خوب لیدلی ما د عایشې ابۍ قدمونه ښکل کړي دي فیسبوک کې څه ورکوي وایي مولانا صاحب چې ما عایشې بیبي له چاپي کړې ده دا وګوره زه خو منم د ما خو په خوب ځکه ایمان دی چې خوب د قرآن نه ثابت دی ما د مولانا فضل الرحمن صاحب خوب منلی دی ولې عالم دین دی خوب یې بیان کړی دی ما سره په نیټ پروت دی څوک چې ګورئ دي نن ښودلی شم نن هغه ما په خوب کې د آدم علیه السلام سره په ټلیفون خبرې شوي دي ما د آدم علیه السلام سره په ټلیفون باندې خبرې شوي دي اوس به دغه شخصیت هم ته چیرې په خبره بیا پوه نه شوې ما پسې هوښیار سوی ووایه زما معامله د خپل رب سره ده خو زه منم چې فضل الرحمن صاحب رښتیا ویلي دي زه منم ته مه منه چې عالم دین د 10,000 کسانو په وړاندې وایي چې ما د آدم علیه السلام سره په ټلیفون رابطه شوې ده او ما سره خبرې شوي دي نه پوهېږم چې ته کومې تبې نیولی خو معلومیږي دا چې د زړه صرف دې کمزوری دی د دماغ صرف دې کمزوری دی نظریه چې کوم نه تنګ نظری تعصب شکارې زه اوس هم په خپله خبره ولاړ یم رښتیا ویم دروغ ویم د دې تپوس به زما نه رب کوي د بل چا حق نه جوړېږي الحمدلله او که چرته د انسان عقیده خرابه شوه په خبره پوه نه شوې د انسان عقیده خرابه شوه ابو جهل رسول الله مبارک 10 لکه کرته لیدلی دی ولې جهنم یې ځای نه شو اواز رانغی د ابي لهب ځای نه شو چې عقیده دې خرابه چې په ویښه هم وویني جهنم ته به ځې او الحمدلله اهل سنت و جماعت هغه کسان دي چې خوب خلا خوب دي چې عقاید و جهان لیدلی نه وي دا به جنت ته روان وي دماغ کلو ساتھ ہے زړه کلو ساتھ ہے ذهن کلو ساتھ ہے چرتم عالم دین دروغ نه وایي خبر بیا پوه نه شوی خوب کې